طالبانو د 100 نه زیات پخواني افغان پوځیان او پولیس وژلي دي. دا چې ولې یې وژلي دا ټول معلومات را سره په همدې ویډیو کې کتلی شئ. سلام، ستړي مشئ. په AFG+ چینل کې درته ښه راغلاست وایم. AFG+ چینل تل ستاسو په چوپړ کې، نو همدا اوس د سره چینل سبسکرایب کړئ. د بشري حقونو د څار اداره وایي طالبان د ولسي بخښنې یا معافي پرته د 100 نه زیات پولیس او استخباراتي ادارو کارکوونکي وژلي او یا یې په زوره بېدرکه کړي دي. د 25 مخونو دغه ریپورټ چې نوم یې د معافي ستاسو دپاره نه ده، د طالبانو د واک لاندې په افغانستان کې سزاګانې او بېدرکه کول پکې د 40 ملي اردو ځواکونو، پولیسو، استخباراتي ځواکونه او ملیشیا عسکرو وژل او ورکول نوشته کړل شوي دي. د ریپورټ تر مخه دغه چارواکي طالبانو ته تسلیم شوي وو یا طالبانو نیولي وو. طالبانو د بشري حقونو تنظیم لخوا ورکړل شوي ریپورټ ته لا ځواب نه دی ویلی، خو داسې ډول نور ریپورټونه او ادعاوې یې اکثره رد کړي دي. د بشري حقونو د څار تنظیم په غزني، هلمند او کندهار کې د 100 نه د زیاتو کسانو د وژل کېدلو په اړه کره معلومات راټول کړي دي. دوستانو، زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه وو. د نورو تازه خبرونو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. والسلام.